بالکل الله دې روغ صحت ورکړي زه والا همیشه مې دعاګانې ورته کوو الله دې روغ صحت امین امین دا سخته چې په ډېره شوې تا دعاګانې شروع کړي جیری ته څنګه جیری ولا شکر دې دا کلیل باندې خارق لګل دا برانه مړ کړو ته ما دا یو خبره وکړه دغه 1 کیلو ما اوس پرې دې مخ پسې ځوړنده کړې دا څنګه چل دا په یو څنګه کوکړه نه څه شي دا اوس پرې رابر ده د اوس پنې قالب خو کولی تا چولې دا چې دوبۍ کې ځي خلک ګوتې ورکوي خو چې دا ګوته به مې ورکړي ډبل ټیپ وکړه دی ډبل ټیپ دا کمنټ نه جری څنګه مونږ باندې کی ما ته په ټیک ټاک انچارج هم چې تاسو باندې بوختنه کې دا څنګه کیږي سبب مڅو غي ما ته برات تخته چې دا وي غولم چار ودرګه د کمنټ سره مونږ باندې کی زده کمنټ شکر وباسه چې ټیک ټاک مشهور سره ناشته ہے او دا مشهور نه ما سی او زوی جری ولا زه خبره تا کوم ټیک ټاک کمپنی دی پر اسمیاتو پیژني زګه خبره کڅوړه چولې یو خبر تو کوم ماسترا یو خبر تکوم میوټ شه میوټ کوم ما خبره کو غپ لګ ولا غلطه خبره نه غپ لګو خبره نه غپ لګو بلاو کې دوستانو نه میوټ غلطه خبر ولا کوم ګوره جری غپ لګو نه میوټ غپ نه غولو ځکه تا دا کلی تاسو نه ټیک ټاکران چې ما نه یو دوه جوړې مخکم زړی کړي ټیک ټاک کې ته په دې خاطر زه ریسپیکټ د وختو سټایل مزیدار دی فما دا اندې ډر پر وختان دي سم د کلیل کو نه وخت دي زه خیر د مشکل نه لکه تا بس غیشي ولا دي سر دي ولې دغه په کوله الله اوس مې غلطه خبره کړم نه دا فرنګ دی د ټیک ټاک ټول کې شریف خلک دلته ناشته ټیک ټاک ټول شریفانان جری اورز پرتګیز ته ما ولې د څه کوله لکه سرګړې چې پکې ما ولې د والله جری مرګ یاره چا ټالی ولا زما منډره مې ته دومره ماول چې مور به ته پیمپرا چولې نه موږ زیرا خو چې کړه او د ستا کې دې چا پیر کړه شاته نو کلیله ما ته پاتره مګه پوره تولیا مې چولې نیمه وا ورته چا ټاله بار ولا دا نه سړي بچو نه ولا قربان سم کمنټ ولا کوي سر ډیر تیز روان نه تا دا خبره وکړه ټیک ټاک شریف خلک دلته نه دي ولې موږ ولی ولا نو تم یاد کړې اگا جری باور خپل کارت پوګه کې پسې نه کې وتړل وچ کا بچای مې دای څه وعلیکم مستر غم دلته ټول لیکي سندره و څوک سندره وای ته سندره وای ماستر نه دای مړ خدای ته ورکې زه په یو شي کې برګ نه سماو ها جری سندره رسره وای مال نه راځي قسم په دې مال راځي تاسو ډانسینګ خو د ډانسینګ خو نمبر 1 نه ډانسینګ چلتا الرحمن الرحیم سندره و نوې وای ارمان رور مړ شوی دی او کان وادي ما دا ویډیو وسو الله ویني له راجو اوس نصیب کې الله دې دنیا خسته کی صلی الله محمد خدای پاک دی وادر د کورنۍ ته د زړه صبر ډیر مخکې لاړې لما خان برات محمد نو علی تیز لاړ ملته وای و دوه بوکو کنه اختیار مر شوی دوستانو ما خو ویل ګرانه کان غپ لګی والله دا د مرګ اوازه چې خپل فامیل ولګي کنه اغه له بیا ډیر غټ زور ور کوي مونږ خو لیدلې د زمونږ یو تر مړو چې مونږ ټول واورېدل قسم به خو دې زمونږ په وجود کې ساوه نو زه تاسو یو خبره وکم ټول ورته د ځلنه دعاګانې وکړي دی بیچاره دونه سخت تیر کړ دونه ورځ نه دی دونه ودر دی دونه تکلیفونه ولیدل ولکه یو بیمار هم نشي تکلیفونه لیدل دی سوشل میډیا کې ډیری چغي والی چا بچ څوک هم چام نشو بچ کوله الله ته ډیری چغي والی چې خدای پاک ما در واخلي نور بس دی ډېر سختي ولیدل ډېر درد ولیدل ډېر تکلیف ولیدل نو زه د ټول یارانو دوستانو نه هیله کوم چې ټول ورته د جامع نه دعاګانې وکړي چې خدای پاک هغه دنیا خسته کې کورنۍ له زړه صبر ورکړي نو بیا هغه لکان زه درخواست لرم واده اورید چې د په فامیل کې خلک او د فامیل سره مودريږي او د فامیل سره مرسته وکړي نو زه د ټول یارانو دوستانو نه هیله کوم دی زه خو سره په شخصي کې یوم بچی دي اولادونه د غټي وټي څوک نشته د امداود دلته اروپا ته راغلو نو ټول یاران دوستان نه هیله کوم چې ټول په دعاګانو کې یاد وساتئ او ټول ورته د زړه د درد وادي د زړه د تله دعاګانې وکړي ډیر تکلیف درد کا
ډیر خلکو حرمونه ورپسې دلته وخاندلې وې رشخندې ورپسې وو ډیر ورپسې خبرې وکړلې او دا راځي د کوینزو دپاره او راځي دا دغه هغې څلور کونجه دیوال ته به یې وکتلې رابلو ما تا سره بیا سات تېرو ما تا په کمنټونو کې تنګولو ما تا ورپسې ویډیو اچوله زه د ټولو یارانو دوستانو نه هیله کوم چې چاته مو ښه نه وررسېږي بد مه وررسوئ او ټول ورته د زړه د تله دعاګانې وکړي چې کورنۍ ته خدای د زړه صبر ورکړي او فامیل سره ودرېږئ دوستانو داسې یو ارمان نه سل ارمانونه موږ د لاسه ورکړي ما ته په شخصي کې میسج یې کړی وی اولاد لري کورنۍ لري نو ټول ورسره ودرېږئ هیله کوم چې د زړه د تله ورسره ودرېږئ الله تعالی دې ارمان رور له ودرې هغه دنیا ښایسته کې ډېر تکلیف یې ولیده یو نیم بعضې کس وی خدای پاک داسې درد او دغه په هېڅ چا هم نه راولېده چې هغه ډېر ورنځېده بیچاره داسې شو چې غوښې د لاسه ورکړې تشه ډوکې پاتې شو په دې دنیا دې ډېره سخته ولیدله ما او تا بچ نه که یو کس هم بچ نه کړو ټول ورته دعاګانې وکړئ زما او ستا د وس چې څه کېږي هغه به ورسره وکړو خو نور ورته دعاګانې زما او ستا د وس چې ښه څه شی دي د فامیل سره خو بیا ما او تا اوس ودرېږو اوس په هر سړی وایي زه به مو سره ودرېږم ته به مو سره ودرېږې خو په کم ټایم کې چې په ده مشکل په هغه ټایم کې باید په کار وي ما تاسو ته په اول ټایم هم وویل چې ورسره ودرېږئ بیا به لکه د مچ دا چلونه کوئ الله کشکې مې یو 200 سیوا ورلېږه او والله ډاکټر ته مې کړی او د ویزې غم مې وله کړی او دا مې کړی د چا چې وس کېدلو هماغه هم تې شاته کېدلو نو نر هغه سړی وادي ورې چې ورسره ودرېدلی خو دا پیسو نه شو بچ کولی خو ستا منډې درد ستا درد او ستا احساس او ستا یووالي کولی شو چې یو حده پورې وړی وی ډېر ورنځېده یو څو انډیوالان ورسره وه هغه ورسره ډېره مرسته وکړه ډېر ورسره وادي ورېده سخت یې ورسره ولیدله والله الله دې اجر ورکړي الله دې داسې انډیوالان هر سړي له ورکړي په مسافرۍ کې لکه دلې چې ورکړي ښه درد دې ورسره تېر کړه یو نیم بعضې انډیوال خو تا نه په سختۍ کې تښتي او هغې دنیا ته سوچ وکړئ که نن دې د ده سره کړی وه سبا یې د تا سره څوک وکړي دا ورځ په هر سړي راتلی شي نو زما خو په ټولو هلکانو دا درخواست دی وادرې د هیله کوم د ټولو یارانو دوستانو نه چې ټول ورته دعاګانې وکړئ او کورنۍ ته دې خدای د زړه صبر ورکړي خدای دې هغه دنیا ګلې ګلزار کړي ډېر تکلیف یې ولیدو ډېر درد یې ولیکه سوشل میډیا چا لیدلی وی ډېر فریاد یې وکړ دې خلکو ته خو د دې ولس تشې خنداګانې وې او کمنټونو کې رد بد ورته ویلو او دا دې او ولا ته کوینزو ته او ته دا ته راځي هغه به ودرېدلو وادرېد ستړی به شو غم به و کټ کې به اورېدو راوړېدو هلته د مرګ اعلانات به ورکړو چې ته په دونه ورځو کې مرې چې په یو چا باندې د مرګ زیری وشي وادې ورېده هغه ورځ په ورځ دا ډوکې رجه کېږي نو غوښه خو لا پرېږده راتلو ما او تا سره بیا ګپ لګولو چې سات مې تېر شي که چا ورسره ښه کړي مو هماغه دی مړ شو که چا ورته بد کمنټ کړی او بد یې ورپسې ویلي هماغه دی مړ شو ما او تاسو نه ولاکه مړي پاتې مړي پوهېږئ ریکویسټ دی ما چې وایي الله مو هلاک او تباه ما او تا نه ولاکه مړي پاتې نو زه خو در سره زه خو د کور سره رابطه نه لرم وټساپ د هغې باندې نو ټول ورسره ودرېږئ څه اولادونه یې وو څه یې ښځه وه مور یې وه مامیل غړي وو نور کور کې مې مشر څوک وو که نه و د ټولو سره ودرېږئ دا نه چې د ارمان رور سره ودرېږئ چې څه مو د وسه کېږي دا پیسې د لاس کې د سبا به تې مړې قرآن شریف مې دی کې درله سر ته واچئ ولا کې درله په کفن کې در واچئ خو چې چا سره دې ښه کړي وو چا سره دې مرسته کړې وه که مړ شوې والله تر همیشتن به درته دعا کوي نو زه د ټولو یاران دوستانو نه هیله کوم چې په کور کلي کې مو ګاونډي مو خپل خپلوان مو یار دوست مو او وس مو کېدلې 10 روپۍ وس مو کېدلې ورسره ودرېږئ د الله د رضا دپاره یې ورکوئ خو په سوشل میډیا دا کار مه کوئ دې ته ریاکاري وایي یو نیم بعضې کس وایي چې زه کوم وادرې زما نه نور کس عبرت والي نه هر سړی خدای چې مسلمان په زړه کې احساس او درد دي دا کار کوي وادرې د هغه نه ولکه چې د بل کور کې زمونږ چې وادرې د قسم درته خورم زمونږ ګاونډیانو ښه لکه ایش دغه به زمونږ ولاکه نوړی تېرېدله وادرې نه به نه شی به هم خوړلی وچه به هم تېرول خو نن هغه دی وادرې چې په کور وسې کېږي او په کور کلي ګاونډي وي او چې وسې کېږي ورسره مرسته دې وکړي اول حق دی په خپل ګاونډي په خپلو خپلوانو دی بیا په نورو خلکو دی ودرېږئ ما او تا چې دلته اروپا ته راغلي د ټولو خلکو سترګې زما او تا ته دي د مور دي د ورونو دي د خور دي د اوښې دي د ټولو دي بیا د ګاونډي دي بیا د خپلو خپلوانو بیا د نورو خلکو دي نو ټول ودرېږئ د یو بل سره ما خو بار بار ویلې چې ټول ورته دعاګانې وکړئ ډېر بیچاره درد ولیدو ډېر وځورېده قسم درته خورم وادې ورېده چې چا درد لیدلی چا تکلیف لیدلی هغې ته یې پته لګېږي ډېر یې وځورېده یاره ډېر وځورېده بېانتهایي ډېر وځورېده ورځ په ورځ یې هډوکې ورژېده غوښه خو پکې لا نه وه نو اوس تاسو خو اوس
ولا چې مړ شو ولا وسیم خلک نه پرېږدي ولا وی بیا یو نیم بجې سپی به پسې بیا هم خبرې کوي ولا ماته میسج وکړو ولی الله وایي ستا لایف ته مې دروله